په مزار شریف ښار کې یو درې اړخیز تړون د افغانستان ملي تلویزیون د وزلو ملي فدراسیون ریاست او فیصل خراساني ترمنځ لاسلیک شو. د هوکړې په اساس د افغانستان د سپورت ملي تلویزیون او د ټولنیزو صفحو څخه به د وزلوبې سیالۍ د بلخ ولایت په کوربتوب په ژوندۍ بڼه دریم فصل خپور شي. تشکر از اول از محترم فیصل جان خراسانی تاجر جوان و ملی ما که امروز تورنمنت دور سوم مزار شریف را عامی درجه دوم اسپانسر کردند. ما یک جان سپاس تشکری از پیش میکنیم از تمام تاجران افغانستان، خصوصا تاجران سمت شمال تقاضا میکنم و خواهش دارم که اسپانسری و بزکشی را بکنه و یک بازی ملی و بین المللی است. په ورته وخت کې فیصل خراساني چې د بدخشان ملي وزلو مالی ملاتړ کوي د دغه تړون په مراسمو کې وویل چې د دغه سیالیو څخه موخه د ورزشکارانو ملاتړ دی. تورنمنت مزار که دومین نفری که ما قرارداد کردیم حمایت میکنیم، بلکه تمام ورزش های خود که ورزش های ملی افغانستان است ما او را انشالله حمایت میکنیم، بلکه اگر افغانستان در خارج از کشورم بره تیمای ورزشی ما انشالله ما حمایتگرشان هستیم، حمایتشان میکنیم. ټاکل شوې ده د هیواد د وزلو ملي سیالۍ د بلخ ولایت په کوربتوب د روانې میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان ملي سپورت تلویزیون لخوا هره ورځ له 9 بجو څخه تر ماسپښین 4 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپور شي.